ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم درنو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد محمد ایوب محمدي او را سره همکاران ستاسو چوفر ته حاضر سوي. هیله ده د کتابونو، کتابچو او قلمونو په لرلو سره یې را سره تر پایه تعقیب کړئ. راځو د 10م ټولګي درس ته. په 10م ټولګي کې په تیر درس کې مو تاسو د پولینومونو تقسیم، د باقی مانده قضیه، د فیکټور قضیه او د هغې معکوسې قضیې وویلې. د پولینومونو تقسیم مو په دې ډول وویل. مثال که چېرته مو ولرو 2x مکعب منفي 6x مربع مثبت 8x او منفي 3 تقسیم په x منفي 1 په x منفي 1 واړو اوس دا یو له بل باندې تقسیم کو. نو طریقه یې دا وه، لومړی حد په لومړي حد باندې ویشو، 2 تقسیم په یو باندې 2 x مکعب په x باندې x مربع یو واري 2 هغه 2 x مربع ضرب دی x دی x مکعب مثبت ضرب منفي منفي یو واري 2x مربع 2x مربع. علامو ته تغییر ورکوو، 2x مکعب او 2x مکعب یو له بل سره خلاصیږي، پاتې کیږي دغه مختلف العلامه دي 6x منفي 6x مربع او مثبت 2x مربع. نو منفي علامه لیکو، له شپږو چې سي 2 ولاړ سي پاته به سي 4x مربع او ورپسې راکښته کوو مثبت 8x. بیا لومړی حد په لومړي حد ویشو، منفي تقسیم په مثبت منفي 4 تقسیم په 1 4x مربع په x باندې x. منفي ضرب د مثبت دی منفي یو واري 4 هغه 4x واري x مربع، منفي ضرب منفي مثبت یو واري 4x هغه 4x. علامې تغییروو، علامې منفي علامه مثبت کوو او مثبت علامه منفي کوو. 4x مربع او 4x مربع یو له بل سره خلاصیږي، له 8x چې 4x ولاړ سي پاته به سي 4x او ورپسې راکښته کوو 3. بیا لومړی حد په لومړي حد ویشو، مثبت 4x تقسیم په x دا به سي مثبت 4 یو واري 4x هغه 4x مثبت ضرب منفي منفي یو واري 4 هغه 4. علامې بیا تغییروو، نو مثبت علامه منفي کیږي او منفي علامه مثبت کیږي، دا به یو له بل سره خلاصي، له مثبت 4 چې سي 3 ولاړ سي پاته به سي مثبت 1. نو په اصل کې باقی مانده یې مثبت 1 ده. دا کولی سو د ترکیبي ویش په مرسته باندې هم پیدا کړو، یعنی د ترکیبي ویش په مرسته باندې د دغه پولینومونو هم د تقسیم حاصل او هم باقی مانده پیدا کړو. هغه طریقه یې په دې ډول ده. راځو د دغه پولینوم ضریبونه راخلو. ضریبونه یې 2 منفي 6 مثبت 8 او منفي 3 ده. او x منفي 1 له 0 سره مساوي کوو او د x قیمت پیدا کوو. x منفي 1 مساوي په 0، نو x مساوي کیږي له مثبت 1 سره، نو په 1 باندې ټول ویشو. طریقه یې داسې ده، لومړی عدد به په خپله راکښته کوي، نو 2 دی. اوس به 2 ضرب دی 1 مساوي ده له 2 له 4 چې سي مثبت 2 ولاړ سي پاته به سي منفي 4 یو واري منفي 4 دی خپله منفي 4 له 8 چې سي منفي 4 ولاړ سي پاته به سي مثبت 4 یو واري 4 هغه 4 له مثبت 4 چې سي 3 ولاړ سي پاته به سي مثبت 1. نو اخر سر څو پات سو همدای باقی مانده ده. نو د دې پولینومونو تقسیم باقی مانده مثبت 1 ده. او دلته په دې حالت کې هر څومره چې پاته دي نو دغه خارجي قسمت ده. خو څنګه چې دلته ضریب 2 پاته ده، نو ضریب به یې ور 2 د دغه لوړ توان چې ده 3 ده، یو ترې نه کم کوي، نو x په توان دي 2 بسي. منفي 4 د x له توانه بیا یو کم کوي x او مثبت 4 د x له توانه یو کم کوي 0. نو 0 لیکلو ته ضرورت نشته،
نو 2x مربع منفي 4x او جمع 4 یې خارجي قسمت ده. خارجي قسمت ورته لکه په تیر مثال کې چې موږ حل کو هم خارجي قسمت یې 2x مربع منفي 4x جمع 4 ده او باقي مانده مثبت 1. دا د ترکیبي ویش په مرسته باندې هم حل کولی سو. همداشان که چیرته باقي مانده 0 سو نو دا x منفي 1 یو فکتور او x مساوي 1 یو جذر ده. خو که 0 نه سو لکه اوس 1 راغی نو x منفي 1 نو فکتور ده او نو x مثبت 1 هم جذر نه ده. راځو دوهم مثال ته غواړو. دا ډیره اسانه طریقه ده او ډیر ښه سوالونه ورباندې حل کېدلی سي. غواړو چې 6x په توان د 4 منفي 8x مربع منفي 12x او مثبت 6 دا تقسیم کو په x منفي 2 باندې. غواړو چې دغه د تقسیم حاصل او همداشان باقي مانده پیدا کو. یاد ساتئ چې ترکیبي ویش هغه وخت کار کوي چې هغه دغه پولینوم چې ده هغه په نزولي ډول ترتیب او مکمل وي. لکه اوس دغه پولینوم چې ده مکمل نه ده 4 2 1 0 خو 3 وجود نه لري نو لومړی به یې مکمل کوئ. نو 6x په توان د 4 مثبت 0 واري x په توان د 3 منفي 8x مربع منفي 12x او مثبت 6 تقسیم کوو په x منفي 2 باندې. اوس دا پولینوم چې ده دا یو مکمل پولینوم سو نو ضریبونه یې راخلو. ضریبونه یې 6 0 منفي 8 منفي 12 مثبت 6 دی ویشو یې. x منفي 2 x منفي 2 مساوي کوو په 0 نو x مساوي کېږي له مثبت 2 سره په 2 باندې یې ویشو. 6 راکته کوو 6 واري 2 12 12 او 0 12 2 واري 12 څلرویس مثبت څلرویس له مثبت څلرویسو چې سي اته لري کو پاته کېږي مثبت 14 مثبت 14 2 واري مثبت 14 دای مثبت 20 له مثبت 20 چې سي 12 لري کو پاته به سي مثبت 6 2 واري مثبت 6 دای مثبت 40 مثبت 40 او مثبت 6 دای مثبت 8 نو دغه پولینومونو تقسیم باقي مانده r مساوي ده له 8 سره باقي مانده یې 8 ده. او خارج قسمت یې څومره ده؟ خارج قسمت یې 6 x په توان 4 یو ترې کم کوي x په توان 3 مثبت 12 x په توان 2 مثبت 14 x او مثبت 6 دغه به د دوه پولینومونو د تقسیم حاصل یا خارجي قسمت سي. همداشان کولی سو چې معلوم کو چې کوم آیا فکتور ده او که فکتور نه ده یا جذر ده او که جذر نه ده د ترکیبي ویش په مرسته باندې پیدا کولی سو. مثال یو مثال کو x مربع 2x مربع منفي 2x او منفي 4 غواړم چې دا وویشم په x منفي 2 باندې. آیا د 2x مربع منفي 2x او منفي 4 فکتور x منفي 2 ده که نه ده؟ نو د دې لپاره چې معلومې کو 2 منفي 2 او منفي 4 لیکو ضریبونه او x منفي 2 له 0 سره مساوي کوو. x منفي 2 له 0 سره مساوي کوو نو x په مساوي سره له 2 سره x قیمت پیدا کوو. نو د x قیمت 2 ده. لومړی سر کې 2 راکته کوو 2 واري 2 4 له مثبت 4 چې 2 لاړ پاته به سي مثبت 2 مثبت 2 ضرب د 2 دا یې سي مثبت 4 له مثبت 4 چې 4 لاړ سي 0 نو په اصل کې باقي مانده عبارت له 0 څخه یعنی باقي مانده 0 ده. نو چې باقي مانده 0 سوه x منفي 2 فکتور او همداشان x مساوي 2 جذر ده.
د دې په واسطه کولی سو چې د معادلې جذرونه پیدا کړو دا شان د معادلې جذرونه پیدا کړو د درېیمه درجې معادلې څلورمې درجې معادلې د ټولو لپاره کولی سو جذرونه پیدا کړو نو راځو د جذرونو د پیدا کولو لپاره یو مثال راکړو د کتاب یو مثال کو همغه مثال حل کومه د کتاب یو مثال په دې ډول ده ای کا x د x مکعب مثبت 4x مربع مثبت x او منفي 6 د دغه معادلې یو جذر یو وي یعنی x مساوي x یو اول جذر یو وي تاسو نور جذرونه پیدا کړئ نور جذرونه پیدا کولو لپاره د دغه ضریبونه راخو یو 4 یو منفي 6 دا ویشو په x څنګه چې x مساوي یو ده نو په یو باندې ویشو یو راکته کوو یو واري یو هغه یو او 4 5 یو واري 5 هغه 5 یو او 5 6 یو واري 6 هغه 6 6 منفي 6 صفر نو باقی ماندای صفر سو نو r مساوي صفر ده رښتیا هم یو جذر x مساوي یو ده نو پاتې جذرونه به څو پیدا کوو پاتې جذرونه د ضریبونه متحولونه ور اضافه کوو یو x مکعب پورته نو یو x مربع بسی مثبت 5x او مثبت 6 مساوي په صفر دا معادلې پاتې جذرونه دي اوس داسې عددونه پیدا کوو چې د جمع اصلي 15 او د ضرب اصلي 6 سي هغه 2 او 3 ده 2 او 3 ده 2 جمع 3 15 2 واري 3 6 نو دغه په اصل کې x مثبت 2 او ضرب x مثبت 3 مساوي په صفر دغه معادلې اجزاوي دي هر یو قوس ځان ته له صفر سره مساوي کوو x مساوي 2 هم په صفر مساوي کوو او x جمع 3 هم مساوي کوو په صفر باندې څنګه چې لومړی جذر پیدا شوی و چې x یو مساوي ولې وسره تیار راکړی و نو د دغه x 2 دوهم جذر مساوي د منفي 2 سره او x 3 دریم جذر مساوي د منفي 3 سره دریم جذر منفي 3 ده راځو ور باندې یو بل مثال هم حل کوو که چېرته لومړی جذر هم نو راکړی بیا څنګه کوو لومړی جذر هم راکړی نو بیا یې څو حل کوو مثال یو ما هغه په دې ډول ده x مکعب مثبت 4x مربع مثبت 3x مثبت 3x او منفي 8 غواړو د دغه معادلو جذرونه پیدا کړو د دغه معادلې جذرونه پیدا کړو نو جذرونه کوم دي د دغه معادلې د جذرونو پیدا کولو لپاره جذر هم نه راکول شوی نو تاسو به د منفي 8 اجزاوي راواخلئ چې کومې اجزاوي لري څنګه چې منفي 1 ضرب 8 هم منفي 8 کېږي مثبت 1 ضرب منفي 8 هم مساوي د 8 سره منفي 2 ضرب 4 هم منفي 8 کېږي او مثبت 2 ضرب منفي 4 هم 8 کېږي همدا شان که نور وي هم ویلي کړئ تاسو به اوس له دغو څخه یو راواخلئ هلته به کې وضع کړئ که چېرته په هر یو باندې قیامت صفر راغی نو بس هغه یو جذر ده نور جذرونه خپله پیدا کړئ مثلا منفي 1 کې وضع کوم منفي 1 مکعب منفي 1 منفي 1 مربع یو واري 4 هغه 4 منفي 1 واري 3 دی منفي 3 او منفي 8 منفي 1 او منفي 3 منفي 4 او منفي 8 منفي 12 منفي 12 چې 4 ناقص پاته پس منفي 8 منفي 8 صفر نه ده نو بس دا منفي 1 جذر نه ده نه شناځو مثبت 1 راخو یو مکعب یو مربع یو واري 4 هغه 4 یو واري 3 هغه 3 او منفي 8 مساوي ده یو او 4 5 او 3 8 منفي 8 صفر
نو په اصل کې جذر x یو اول جذر یې مساوي ده له یو سره، یعنی یو جذر یې یو جذر یې یو ده. قیمتونه به راواخلئ د اجزاو په معادله کې وضع کړئ. په هر یو باندې چې صفر سو هغه یو جذر ده. نور جذرونه یې د ترکیبي ویش په مرسته پیدا کړئ. ترکیبي ویش په مرسته یې پیدا کوو. د ضریبونه راخو ضریب یو، څلور، درې او منفي اته ده. نو دا ویشو په یو باندې یو راکته کوو. یو واري یو هغه یو څلور پنځه، یو واري پنځه هغه پنځه، درې او پنځه دا اته، یو واري اته هغه اته، اته منفي اته صفر، یعنی باقي مانده یې صفر سو. آر مساوي په صفر سو. نو په اصل کې ایکس یو مساوي ده له یو سره جذر ده، یوې جذر ده. نور ضریبونه ورزیات کړئ. یو ایکس مکعب و دلته ایکس مربع ورزیات کړئ. ایکس مربع مثبت 5 ایکس او مثبت 8 مساوي ده په صفر. دا معادله کړئ. آیا دا معادله حل لري او که حل نه لري؟ نو لومړی دلتا ګورو. دلتا مساوي وه له بي مربع منفي 4 ای سی سره. دلتا مساوي د بي مربع 8 مربع منفي 4 ضرب ای یو او ضرب سی 5 ده. نو دا مساوي ده له 4 شپېته منفي شل سره. 4 شپېته منفي شل دا به مساوي سي 4 څلوېښت. نو دلتا 4 څلوېښت لویه له صفره معادله حل لري. نو د جذرونو د پیدا کولو لپاره یې ایکس دوه او درې جذرونه دي. دا مساوي ده له فرمول مې ویلی و د محمد بن موسی منفي بي مثبت منفي دلتا تر جذر لاندې تقسیم په 2a. نو ایکس دوه او درې جذرونه چې دي دا مساوي ده منفي بي. د بي قیمت چې ده دلته د a قیمت یو ده. a مساوي ده له یو سره، بي مساوي ده له 5 سره او سی مساوي ده له 8 سره. هم دا یو 5 او 8 دا دغه قیمتونه سو. نو منفي بي منفي 5 منفي 5 مثبت منفي دلتا تر جذر لاندې. دلتا هم پیدا کړه تیاره 4 څلوېښت. نو 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم په 2a. تقسیم په 2 واري a. نو a قیمت یو ده، یو واري 2 هغه 2. نو دا مساوي ده له منفي 5 مثبت منفي 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم په 2. نو ایکس یو ایکس دوه دوهم جذر یې مساوي ده له منفي 5 مثبت 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم پر 2. هر څو چې قیمت سو ساده به یې کړو. او ایکس دریم جذر یې مساوي ده له منفي 5 منفي 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم پر 2. دغه به یې هم جذرونه سي. یو جذر ایکس مساوي یو، دوهم جذر منفي 5 مثبت 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم پر 2 او دریم جذر منفي 5 منفي 4 څلوېښت تر جذر لاندې تقسیم پر 2 ده. دا زموږ د نن ورځې درس. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.